مایهند سټیل د افغانستان د اقتصاد یو پیاوړی نوم. په یوه فابریکه کې یوازې اوسپنه نه جوړیږي، بلکې د ودانیو بنسټ، کار زمینه او د هیواد د اقتصاد ملا هم ورسره ټینګیږي. نو دا عادي فابریکه نه ده، همدا د مایهند سټیل اهمیت دی. دا شرکت د افغانستان له مهمو خصوصي فولادي شرکتونو څخه دی او د رسمي معلوماتو له مخې کار په 2013 کال کې پیل شو، وروسته په 2019 کال کې په رسمي ډول سره پرانیستل شو. مایهند سټیل یوازې یو نوم نه دی، بلکې د تولید، نظم او کورني صنعت یو مهم مثال دی. دا شرکت د فولادو او اوسپنې هغه توکي جوړوي چې د ودانیو، پلونو، ستنو او صنعتي جوړښتونو لپاره کاریږي. په دې کې ریبار، هچ بیم، آی بیم او بلټ شامل دي. یعنی دا هغه مواد دي چې د یو ښار د جوړېدو تر شا ورسره خامخا تړاو لري. د دې فابریکې تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې د هیواد دننه تولید زیاتوي او د فولادو په برخه کې د وارداتو اړتیا راکموي. کله چې یو هیواد خپل بنسټیز توکي په خپله تولید کړي، نو د بهرنۍ تکیې کچه راټیټیږي، پیسې دننه پاتې کیږي او د کورني بازار زور زیاتیږي. مایهند سټیل د کیفیت په برخه کې هم جدي کار کوي. د رسمي معلوماتو له مخې شرکت د کیفیت د کنټرول لپاره لابراتوارونه لري، د کشش، تعولو او نورو ازموینو لپاره وسایل کاروي او د معیاري تولید د ساتلو هڅه کوي. دا ځکه مهمه ده چې فولاد باید یوازې ښکلي نه وي، بلکې قوي، ثابت او د باور وړ هم وي. په دې شرکت کې د ASTM په شان نړیوال معیارونه هم یاد شوي دي، لکه ASTM A615، A615 او نور معیاري اصول چې دا ښيي د تولید بهیر یوازې عادي نه دی، بلکې د سنجول شوو تخنیکي اصولو له مخې روان دي. دا ډول معیارونه د ودانیو د خوندیتوب لپاره ډیر ارزښت لري. مایهند سټیل د فابریکې د چلولو ترڅنګ د خلکو لپاره د کار زمینه هم برابروي. کله چې یو صنعتي شرکت فعال وي، نو ورسره کاریګر، تخنیکار، انجینر، د ترانسپورت کارکونکي او د خرڅلاو او اداري برخو خلک هم بوختيږي. یعنی د یوې فابریکې حرکت یوازې ماشین نه خوځوي، بلکې د څو کورنیو ژوند هم ورسره خوځيږي. د شرکت په رسمي معلوماتو کې د چاپیریال ساتنې ته هم اشاره شوې ده. هلته ویل شوي چې د ککړتیا د کمولو، د سرچینو د سم استعمال او د خطرونو د کنټرول لپاره اصول مراعاتوي. دا مهمه خبره ده، ځکه عصري صنعت باید یوازې تولید ونه کړي، بلکې د چاپیریال مسؤلیت هم ولري. د مایهند سټیل بل مهم ټکی دا دی چې د افغانستان د صنعتي ودې له بحث سره مستقیم تړاو لري. کله چې یو افغان شرکت هیواد کې د فولادو تولید پیاوړی کوي، نو دا یوازې سوداګري نه وي، بلکې د کورني اقتصاد لپاره عملی مرسته وي. ځکه فولاد د ودانیو، فابریکو، پلونو او ډیرو بنسټیزو پروژو اساسي برخه ده. حتی د 2023 په وروستیو کې د اداري چارو پلاوی هم د فابریکې ته ورغلی و. هلته د تولید کیفیت او د فابریکې د چارو په اړه معلومات اخیستي و. دا ښيي چې مایهند سټیل یوازې د نوم فابریکه نه ده، بلکې یو فعال صنعتي ځای دی چې د دولتي او ملي پاملرنې وړ ګڼل کیږي. نو که په لنډو کې سره ووایو، مایهند سټیل د افغانستان د صنعت هغه مهم نوم دی چې د فولادو تولید، د کیفیت ساتنه، د کورني بازار پیاوړتیا او د کارموندنې په برخه کې رول لري. دا ډول شرکتونه د افغانستان د اقتصاد راتلونکي لپاره ډیر ارزښت لري، ځکه د هیواد د ودې بنسټ له همداسې تولیدي ځایونو څخه شروع کیږي. مایهند سټیل یوازې فابریکه نه ده، بلکې د تولید، باور او ملي پرمختګ یو قوي نوم دی.